أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله نخوخي الله تبارك وتعالى الجهر پزورا بالسوء بدا من القول د خبرنا لا يحب الله الجهر نخوخي الله تبارك وتعالى پزورا باندې وینا کول بالسوء بدا باندې من القول د خبرنا یعنی الله تبارک وتعالى نخوخی دا خبره چې څوک په بد وینا باندې خپل خلو پرانځي او بد وینا وکي الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم کړی شوی وي په د باندې وکان الله سميعا عليما او دی الله تبارک وتعالى اوریدونکي او علم لرونکي ان تبدو خيرا کچره تاسو ښکارا کوي نیکی او تخفوه یا پټوي دلارا او تعفو یا معفي وکړی تاسو عن سوء د بدینا فإن الله پس بشکا الله تبارک وتعالى کان عفوا قدیرا دی معاف کونکي او قدرت لرونکي ان الذين بشکا هغه کسان یکفرون بالله چې دوی انکار کوي د الله تبارک وتعالى نه ورسله او د رسولانو نه ويريدون او دوی غواړي ان يفرقوا چې دوی تفریق راولي دوی جدائی راولي بین الله ورسله پمینز د الله تبارک وتعالى او د هغه د پیغمبرانو کې ويقولون او وای نؤمن ببعض مون ایمان وروړو په بعض باندې ونکفر ببعض او انکار کو کفر کو په بعض باندې ويريدون او دوی غواړي ان يتخذوا دا چې اونیسی دوی بین ذلک سبیلا د دې پمینس کې لارا اولئک دغه خلق هم الکافرون حقا دا په حق باندې کافر دي دا پرشتیا باندې کافران دي یا اولئک هم الکافرون حقا دغه اصلي کافران دي حقيقي کافران دي واعتدنا او تیار کړی دي مونږه للکافرین د پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب سپکون کې والذین او هغه کسان امنو چې ایمان قبول کړی دي بالله په الله تبارک وتعالى باندې ایمان راوړی دي په الله تبارک وتعالى باندې ورسوله او د پر رسولانو باندې ولم يفرقوا او جداوال نراولي بین احد منهم پما بین د یو کس کې هم د دوینا اولئک دغه خلق سوف یؤتیهم زردا چې وربکړي دوی ته اجورهم اجرونه د دوی وکان الله غفور الرحیم او دی الله تبارک وتعالى بخون کې او مهربانا رحم کوونکې یسألک تپوس کې استانه اے محبوب صلی الله علیه وسلم اهل الكتاب اهل کتاب ان تنزل علیهم دا چې تنازل ک په دوی باندې کتابا من السماء یو کتاب د اسمان نا فقد سالو په تحقیق سره سوال کړیو دوی موسی د موسی علیه السلام نا اکبر من ذالک لوی د دینا فقالو پس دی ویلیو ارنا الله اخی مونگتا الله تبارک وتعالى جهرتن پخکارا فاخذتهم الصاعقه پس اونی ولدوی لرا تندر بظلمهم په سبب د ظلم د دوی په سبب د کفر د دوی ثم اتخذوا العجل بیا اونی ودی سخیلرا په عبادت سره من بعد ما پس د هغه سنا جاءتهم البينات چراغلیو دیتا اخکار دلیلونه فعفونا عن ذلك نمعفی وکړه مونږه دوی ته عن ذلك د دغه کارنا واتینا یعنی د سخی د عبادتنا واتینا او ورکړیو مونږه موسی علیه السلام ته سلطانا مبینا غلبا خکارا ورفعنا او اوچت کړیو مونږه فوقهم د دوی د پاسا الطور کوه تور بمیثاقهم په سبب د میثاق د دوی په سبب د کلکه وعده د دوی وقلنا لهم او ویل مونږ دوی ته ادخلوا الباب داخل شي دروازې ته
سجدن په حالت د سجده کې وقلنا لهم او ویل مونږ دوی ته لا تعدو فی السبت تاسو د حد نه تجاوز مګوئ فی السبت په ورځ د خالی کې واخذنا منهم او اغست ومونږ د دوی نه میثاقا غلیظا وعده مضبوطه فبما نقضهم پس په دی وجه یا فبما نقضهم پس په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم وعده خپل لرا وکفرهم او په وجه د کفر د دوی بآیات الله په آیاتونو د الله تبارک وتعالى وقتلهم الانبیاء او په قتل کولو د دوی د انبیاء کرام لرا بغیر حق پنا حق باندې وقولهم او د دې قول د دوی په وجه د قول د دوی قلوبنا غلف چې زمونږ زړونه غلف په پرده کې دي بل طبع الله علیها بلکې مهر لګولې دی الله تبارک وتعالى علیها په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون پس دوی ایمان نه وروړي الا قلیلا مگر لګ وبکفرهم او په سبب د کفر د دوی وقولهم او په سبب د وینا د دوی علی مریم په مریم بی بی باندې بهتانا عظیما بهتان لوی وقولهم او په سبب د ویلو د دوی ان قتلنا المسيح چې بشک مونږه قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې زوی د مریم بی بی دی رسول الله چې رسول د الله دی د مو قتل کړی دی وما قتلوه او نو وجل دوی هغه لره وما صلبوه او نه پانسی کړو دوی هغه لره ولکن شبه لهم لیکن مشتبه شوی په دوی باندې لیکن ګډوډ شوی په دوی باندې یا ولکن شبه لهم لیکن په شک کې پریوتی دوی دا درې وړ معنی د دې کې دي وان الذين وبشک هغه کسان اختلافو فيه چې دوی اختلاف وکړو د په باره کې لفی شک منه خامخه په شک کې دي د په باره کې ما لهم به من علم نشته د دوی د پاره س علم الا اتباع الظن مگر پیروي د ګمان وما قتلوه یقینا او دوی نه د قتل کړي هغه یقینا یعنی یقینا دی هغه قتل کړي نه دي بر رفعه الله بلکې اوچت کړي دی دلر الله تبارک وتعالى الیه خپل ځان طرف ته وکان الله او دی الله تبارک وتعالى عزیزا حکیما زبرد غالب او حکیما خاوند حکمت وان من اهل الكتاب او نشته د اهل کتابونه الا ليؤمنن به مگر خامخه به ایمان وروړي په د باندې قبل موته مخکې د مرخ خپلنا ويوم القيامه او پورز د قیامت يكون عليهم شهيدا وبا په دوی باندې گواه فبظلم من الذين پس په سبب د ظلم د هغه خلکو د وجنا هادو چې يهوديان دي حرمنا عليهم حرام کړی دی مونږه په دوی باندې طیبات پاک سيزونه احلت لهم چې حلال کړی شوی د دې د پاره وبصدهم او په سبب د منکولو د دوی عن سبیل الله د لارې د الله تبارک وتعالى نه کثیرا ډیر خلق واخذهم الربا او په سبب د اغستلو د دوی الربا سود لرا وقد نهوا عنه او حال دا په تحقیق سره دوی منکړي شوی د دینا واکلهم اموال الناس او په سبب د خړلو د دوی مالونو د خلکو لرا بالباطل پناحقا واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للکافرین د پاره د کافرانو منهم د دوینا عذابا الیما عذاب دردناک لكن الراسخون لیکن چې راسخ دي مضبوط دي فی العلم په علم کې منهم د دوینا والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون دوی ایمان لري بما انزل الیک په هغه څه چې نازل شوی دی تا ته وما انزل او په هغه څه چې نازل شوی دی من قبلک مخکستانا والمقیمین الصلاة او قائم ساتون کی دی منزل را والمؤتون الزکاة او ورکون کی دی زکات لرا
والمؤمنون بالله او ایمان لرونکي دي په الله تبارک وتعالى باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې اولئک دغه خلق سنؤتیهم زرد چې وربکم دوی ته اجرا عظیما اجر لوی ان اوحینا بشکا مونږه وحی وکړه الیکا تا کما اوحینا لکه څنګه چې وحی کړي و مونږه الى نوح علیہ السلام ته والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده پس ددنا و اوحینا او وحی کړي و مونږه الى ابراهیم علیہ السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ته و اسحاق او اسحاق علیہ السلام ته و یعقوب او یعقوب علیہ السلام ته والاسباط او د دوی اولاد ته و عیسی او عیسی علیہ السلام ته و ایوب او ایوب علیہ السلام ته و یونس او یونس علیہ السلام ته و هارون او هارون علیہ السلام ته و سلیمان او سلیمان علیہ السلام ته و آتینا او ورکړیو مونږه داود علیہ السلام ته زبور کتاب و رسلا او پیغمبران قد قصصناهم چې په تحقیق سره بیان کړي دي مونږه واقعات د دوی قصې د دوی علیک پتا باندې من قبل وړاندې لدینا ورسلا او پیغمبران داسې پیغمبران لم نقصصهم چې ندي بیان کړي مونږه قصې او واقعات د دوی علیک تا وکلم الله او خبرې کړي وی الله تبارک وتعالى موسی د موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره رسولا پیغمبران داسې پیغمبران مبشرین چې زیر ورکون کی دي ومنذرین او يرون کی دي لئلا یکون د دې د پاره چې نشي للناس د پاره د خلکو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې حجت او دلیل بعد الرسل پس د لګلو د رسولانو نه یا بعد الرسل پس د رسولانو نه وکان الله او دی الله تبارک وتعالى عزیزا غالب حکیم خاوند حکمت لكن الله يشهد لیکن الله تبارک وتعالى گواہی ورکي بما انزل الیک په هغه څه چې نازل کړي دي تا انزله بعلمه هغه چې نازل کړي دي په خپل علم سره والملائکه یشهدون او فرښتې هم گواہی ورکوي وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله تبارک وتعالى گواه ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران دي کفرو چې کفر یې کړی دی وصدوا او منکول کوي عن سبیل الله د لارې د الله تبارک وتعالى نه قد ضلوا په تحقیق سره گمراه شول دي ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران دي وظلموا او ظلم یې کړی دی لم یکن الله ندی داسې الله تبارک وتعالى ليغفر لهم چې بخنه وکړي دوی ته ولا ليهديهم او نه به اخی دوی ته طریقا لارا الا طریق جهنم مگر او بخی ورته طریق جهنم لار د جهنم داسې جهنم خالدین فیها ابدا چې همیشه وبوي دوی پدې کې ابدا تل ترتلا وکان ذالک او دا کار علی الله په الله تبارک وتعالى باندې یسیرا آسان دی یا ایها الناس اے خلکو قد جاءکم الرسول په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته رسول بالحق په حق باندې په رښتیا باندې من ربکم لجانب د رب تاسو نه فآمنو پس ایمان راوړی خیر لکم دا بغوروي تاسو د پاره وان تکفروا او که تاسو کفر کوئ فان لله نو پس بشک د الله تبارک وتعالى د پاره دی ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي وکان الله علیما حکیما او دی الله تبارک وتعالى علم لرونکي او خاوند حکمت یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لا تغلو فی دینکم تاسو د حد نه تجاوز مکوئ
غلو مکوي یعنی د حدودونه تجاوز مکوي مته ریږي فی دینکم پخپل دین کې ولا تقولوا او موای تاسو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې الا الحق مگر حق وینا انما المسيح عیسی ابن مریم بشک مسیح عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام رسول الله د الله رسول دی وکلمته او د هغه کلمه ده القاها الى مریم چې وروای چولدا د مریم بیبي طرف ته وروح منه او روح د الله د طرفنا فآمنوا بالله ورسله پس ایمان راوړې په الله تبارک وتعالى باندې او د هغه پر رسولانو باندې ولا تقولوا ثلاثه او تاسو موای چې درې دي یعنی تاسو داسې موای چې خدایان درې دي انتهو منشی تاسو خیر لکم دا بهتره د تاسو د پاره انما الله خبر داده بل نه دا الله اله واحد الله تبارک وتعالى یو معبود دی سبحانه پاکی د دلرا ان یکون له ولد چې د پاره بچی وي له ما فی السماوات د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تبارک وتعالى کارساز لن یستنکف المسیح هیڅ کله به شرم نکوي مسیح علیه السلام ان یکون عبدا دا چې شید بنده لله د الله تبارک وتعالى د پاره ولل ملائکه المقربون او نا فرشتي المقربون چې نږدې کړي شوی دي یعنی مقرب فرشتي ومن یستنکف او سوک چې شرم کوي عن عبادته د بندګۍ د دنا ويستكبر او تکبر کوي فسيحشرهم پس هغه به راجمع کړي دوی الله به راجمع کړي دوی لرا الیه خپل ځان طرف ته جميعا ټول فاما الذين پس هر چې هغه کسان دي امنو چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک فيوفيهم اجورهم پس پوره به ورکړي دوی ته بدله د دوی ويزيدهم او زیات بکړي دوی ته من فضله فضل خپل واما الذين استنكفوا او هر چې هغه کسان دي چې شرم یې وکړو عار یې وګڼلو واستكبروا او تکبر یې وکړو ځان غټ وګڼلو فيعذبهم نو عذاب ورکی دوی ته عذابا الیما عذاب دردناک ولا یجدون لهم او بیا به نمومي دوی د خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نه وليا سوک دوست ولا نصيرا او نسوک مددگار یا ایها الناس اے خلکو قد جاءکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته برهان من ربکم دلیل د طرفه د رب تاسو نه وانزلنا او نازل کړو مونږه الیکم تاسو ته نورا مبینا نور ښکارا فاما الذين امنوا پس هر چې هغه کسان دي چې ایمان قبول کړي دي ایمان راوړي دي بالله په الله تبارک وتعالى باندې واعتصموا به او منګولې کلکې لګولې دي په دې باندې په دین باندې فسيدخلهم پس زرد چې داخل بکی هغه دوی لرا فی رحمت منه په خپل رحمت کې وفضل او په فضل کې ويهديهم او وبخي دیتا الیهم د خپل جانب ته د خپل طرف ته صراطا مستقیما لار نیغه یستفتونک دوی تپوس کې استانه اے محبوب صلی الله علیه وسلم قل ورتا افرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم الله یفتیکم الله تبارک وتعالى حکم کوي تاسو ته فل کلالتی په بارا د کلاله کې ان امرؤن کچری یو کس هلاک شي وفات شي داسې کس لیس له ولد چې نوی د اولاد وله اخت او وی د هغه یو خور فلها نو د دغه د پارا نصف ما ترکا نیمه د هغه مال نه ده ترکا چې پرې خو دی وي او هو يرثها او هغه يرثها د هغه به وارث وي ان لم يكن لها ولد کچری نوی د هغه د پارا اولاد فان كانت اثنتين پس کچری دوه خويندې وي
فلهم الثلثان نو د دې دواړو د پاره 2 ثلث دي یعنی 2/3 حصہ ده مما ترکا د هغه مالنا چې پرې خو دی دا و ان كانوا او کچریوی اخوتن رونا رجالا ونساء سړي او خزي یعنی رونه خويندې کډیر وی فلذکر وی بد نارینه د پاره مثل حظ الانثيين په مثل د برخه د دوو زنانو يبين الله لكم بیانوي الله تبارک وتعالى تاسو ته ان تضلوا دا چې تاسو بیلاره نشئ گمراه نشئ والله بكل شيء عليم او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې علم لرونکي دی دې سره سوره نساء ختم شو او د دینه پس سوره مائده شروع کیږي سوره مائده مدنی سورت ته او پدې کې 120 آیتونه او 14 رکوګانی دي بسم الله الرحمن الرحیم ایها الذين آمنوا اے مؤمنانو اوفوا بالعقود پوره کې وعده احلت لكم حلال کړی شوی دي تاسو د پاره بهیمه الانعام چارپایان د زناورونه چارپایان سروي الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې وبلستلی شي پتاسو باندې غیر محل الصید چې نه حلال غنون کی د ښکار لرا وانتم حرم پداس حال کې چې تاسو په احرام کې ان الله بشک الله تبارک وتعالى يحكم حکم کوي ما یریدو هغه چې اوغاړي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تحلوا تاسوس پکاوي مکوي به حرمتي مکوي شعائر الله د نخو د الله تبارک وتعالى ولا الشهر الحرام او ند میاشت د عزت ولا الهدي او ند قرباني د ساروي ولا القلائد او ند پټیدارو زناورو ولا امين البيت الحرام او ند هغه چتلون کی وی بیت الحرام ته خانه کعبه ته یبتغون لټویدوی فضلا من ربهم فضل د خپل ربنا ورضوانا او رضامندی واذا حللتم او هر کلا چې حلال شي یعنی هر کلا چې تاسو د حالت د احرام نه بهر اوځئ فاصطادوا نو پس ښکار کوئ ولا یجرمنکم او تیار دی نکړي تاسو شنآن قوم راود نه پاری تاسو یا ولا یجرمنکم تیار دی نکړي تاسو یا ولا یجرمنکم راود نه پاری تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم د منکولو د دوی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرامنا ان تعتدوا دا چې تاسو د حد نه تجاوز اونکئ وتعاونوا او تعاون کوئ د یو بل سره مدد کوئ د یو بل سره علی البر والتقوى پنیکی او په پرهیزګاری کې ولا تعاونوا او تعاون مدد مکوئ د یو بل سره علی الاثم والعدوان په ګناه او په ظلم واتقوا الله او یریږئ د الله تبارک وتعالى نه ان الله بشک الله تبارک وتعالى شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی حرمت حرام کړی شوی دا علیکم پتاسو باندې المیتتو مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر وما او هغه زناور اوهل لغیر الله به چې نوم اوچت کړي شي आवाज اوچت کړي شي لغیر الله د غیر الله به په دې سره یعنی په وخت د ذبح کې والمنخنقه او هغه ساروي چې مړی خپکړی شوی وي والموقوذه او چې مړ شوی وي په وشتلو سره په گزار سره مړ شوی وي والمتردیه او هغه زناور چې راغړیدلی وي راغورځیدلی وي والنطیحه او هغه زناور چې پخکر وهلو سره مړ شوی وي وما او هغه زناور اکل السبع چې د هغینا خړلی وي درندگانو الا ما ذکیتم مگر دا چې ذبح کې تاسو یعنی داسې زناور چې هغه په مریخ پکېدو باندې یا په وشتلو باندې یا په غورځېدو باندې یا په ښکر وهلو باندې یا د مردارې په خوړلو باندې د درنده په خوړلو باندې
هغه د مړ کېدو نه مخکې ذبح شي نو بیا د هغې خوراک جایز دی. ځکه فرمایي الا ما ذکیتم مگر دا چې ذبح کې تاسو وما ذبح علی النصب او هغه زناورم حرام دي ذبح علی النصب چې ذبح کړی شوي وي په بوتانو په قربانیګاه باندې. نصب دا یو کانه دی چې د بوتانو سره بخوا کې پروت او په هغې باندې به څاروي ذبح کول نو په هغه کاڼي باندې د بوتانو د پاره چې کوم څاروي ذبح شي هغه حرام دی. وان تستقسموا او دا چې تقسیم کوي تاسو د دغه غوښې بالازلام په غشو باندې یعنی په غشو د جواره باندې ذالکم فسق دا ټول کارونه د ګناه دي. اليوم نن ورځې یئس الذین کفروا نا امید شول هغه کسان چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین نه فلا تخشوهم پس مه یریږئ د دوی نه وخشوني او ویریږئ زمانه اليوم نن ورځې اکملت لکم دینکم پوره کړو ما ستاسو د پاره ستاسو دین واتممت علیکم او ما پوره کړو په تاسو باندې نعمتي خپل نعمت ورضیت او خوښ مې کړو لکم ستاسو د پاره الاسلام دینا اسلام دین. فمن اضطر پس هغه څوک چې مجبوره کړی شو فی مخمصه د لوګینا غیر متجانف لاثم چې نوی مایل کیدونکي ګناه ته فان الله غفور رحیم پس بشکا الله تبارک وتعالى بخونکي او مهربان دی. یسالونک دوی تپوس کیستانا ماذا احل لهم چې سشي حلال کړی شوی دی د دوی د پاره سشي حلال دی د دوی د پاره قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم احل لكم الطیبات حلال کړی شوی دي تاسو د پاره پاک سيزونه وما او هغه څه علمتم چې تاسو خودلی دي من الجوارح خکاری زناورو ته مکلبین خکار باندې ورچولو د پاره تعلمونهن چې تاسو خیر دوی ته مما د هغنا علمکم الله چې خودلی دي تاسو ته الله تبارک وتعالى فکلوا نخری مما د هغنا امسکنا چې دوی اونیسی علیکم تاسو د پاره واذکروا اسم الله علیه او واخلی په دوی باندې یاد کئ نوم د الله تبارک وتعالى په دوی باندې کله چې د ښکاری زناور په د ښکار پس ور پرېږدئ نو په دې باندې د الله نوم واخلئ واتقوا الله او ویریږئ د الله تبارک وتعالى نه ان الله سریع الحساب بشکا الله تبارک وتعالى زر حساب اغستون کې دی. اليوم نن ورځې احل لكم الطيبات حلال کړی شوی دي تاسو د پاره پاک سيزونه وطعام الذين او خوراک د هغه کسانو اوتل کتابه چې ورکړی شوی دي دوی ته کتاب او حل لكم حلال دي تاسو د پاره وطعامكم او تاسو طعام حل لهم حلال دي د دوی د پاره والمحصنات او پاک دامنی من المؤمنات د مؤمنانو زنانو والمحصنات او پاک دامنی خزی من الذين د هغه کسانو نه اوتل کتابه چې ورکړی شوی دی دوی ته کتاب من قبلکم مخکې د تاسو نه اذا آتیتموهن هر کله چې ورکوي تاسو دوی ته اجورهن مهرونه د دوی محسنین چې نکاح کوونکی غیر مصافحین او بدکاری نه کوونکی زنا کوونکی نه ولا متخذی اخدان او نه په پټه اشنای نیونکی ومن یکفر بالایمان او څوک چې انکار وکړي په ایمان باندې فقد حبط عمله په تحقیق سره ضایع شو عمل ددو وهو في الاخره فقد حبط عمله په تحقیق سره ضایع شو عمل ددو وهو في الاخره او وبد په اخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه. یا ایها الذين آمنوا اے مؤمنانو اذا قمتم الى الصلاه هر کله چې تاسو ودرېږئ مانځته فغسلوا نو وینځئ وجوهکم مخونه خپل وایدیکم او لاسونه خپل الى المرافق تر څنګلو پورې
وامسحوا برؤوسکم او مسح کوي تاسو په سرونو خپل باندې وارجلکم او وینځ خپل الى الكعبین ترګیټو پورې وان کنتم او کچریه تاسو جنوبن په حالت د جنابت کې فطهروا نو خ پاکی حاصله کوي یا فطهروا نو غسل کوي وان کنتم او کچریه تاسو مرضى مریضان او علی سفر یا په سفر باندې او جاء احد منکم یا راشی یو کس تستاسونا من الغائط د حاجتنا د او دسماتینا او لامستم النساء یا تاسو ټچکړی وی زنانا بیبیانه یعنی مباشرت مو کړی وی د بیبیانو سره فلم تجدوا ماء بیا نمو مې تاسو وبو فتیممو نو تیمم کړئ صعیدا طیبا په پاکي خوري باندې فامسحوا بوجوهکم پس مسح وکړئ په مخونو خپل باندې و ایدیکم او په لاسونو خپل باندې منه د هغینا ما یرید الله نغواړي الله تبارک وتعالى ليجعل علیکم چې وګرځي پتاسو باندې من حرجن ستنگی یا راولی پتاسو باندې ستنگی ولکن یریدو لیکن غواړي الله تبارک وتعالى لیطهرکم چې تاسو پاک صفا کړي وليتم نعمته او د پاره د دې چې پوره کی نعمت خپل علیکم پتاسو باندې لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکرګزار جوړ شئ واذکروا او یاد کئ نعمت الله علیکم نعمت د الله تبارک وتعالى پتاسو باندې یعنی په خپل ځان باندې د الله نعمت یاد کئ ومیثاقه الذی او د هغه وعده واثقکم به چې هغه د تاسو سره محکمه کړی دا اذ قلتم هر کله چې ویل تاسو سمعنا وورد المونگا واطعنا او امن المونگا واتقوا الله او ويرجى د الله تبارك وتعالى ان الله بشك الله تبارك وتعالى عليم پویا دی بذات الصدور پر رازونو د سینو باندې یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو كونوا قوامین شی قائم اسیدن کی لله د الله تبارك وتعالى د پارا شهداء بالقسط گواہی ورکون کی په انصاف سرا ولا یجرمنکم او تیار دین کړی تاسو را او د نه پاری تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم علا الا تعدلوا په دې خبره چې تاسو عدل او نکړی اعدلوا عدل کوي هو اقرب للتقوى دا ډیر نږدې دی تقوا ته دا ډیر نږدې دی پرهیزګاری ته واتقوا الله او ويرجى د الله تبارك وتعالى ان الله بشك الله تبارك وتعالى خبير خبر دی بما تعملون په هغه څه چې تاسو کوي وعد الله الذين امنوا وعد وکړه الله تبارك وتعالى د هغه کسانو سره چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک لهم اشتدد دوی د پاره مغفرة بخنا واجر عظیم او اجر لوی والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي وکذبوا او نسبت د دروغوي کړي دي بیااتنا زمون آیاتونو ته اولئک دغه خلق اصحاب الجحیم دی خاوندان د جهنم دي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مو قبول کړي دي یا اے مؤمنانو اذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تبارك وتعالى علیکم پتاسو باندې اذ هم قوم چې هر کله اراده وکړه یو قوم همت وکړو یو قوم ان يبسطوا الیکم دا چې دوی را وګد کی تاسو ته ایدیهم لا سنخبل فکف ایدیهم عنکم نو پس هغه منع کړل د دوی لاسونه د تاسو واتقوا الله او ويرجى د الله تبارك وتعالى وعلى الله او په الله تبارك وتعالى باندې فليتوكل المؤمنون پکار دا چې توکل وکړي مؤمنان ولقد او خامخا په تحقیق سره
اخذ الله اغست د الله تبارک وتعالى میثاق کلک وعده بني اسرائیل د بني اسرائیلنا وبعثنا او مونږه مقرر کړیو لګلیو مونږه منهم د دوینا 12 نقيبا دولس مشران دولس سرداران معنا به داسي شي وبعثنا منهم او مقرر کړیو مونږه بعثنا خپل معنا مبعوث کړیو مونږه لګلیو مونږه دې ځکه معنا مقرر کړیو مونږه د دوینا 12 دولس نقيبا سرداران وقال الله او فرمایلیو الله تبارک وتعالى اني معكم چزو د تاسو سره لئن اقمتم الصلاه کچره قائم کئ تاسو منز واتيتم الزکات او ادا کئ تاسو زکات وامنتم برسلي او ایمان راوړی تاسو په زما پر رسولانو وعزرتموهم او د هغي مدد وکئ تاسو واقرضتم الله او تاسو قرض ورکئ الله تبارک وتعالى ته قرضا حسنا قرض لأكفرن عنكم خامخاز بلرکم دستاسونا خامخاز بوری چوم دستاسونا سیئاتکم گناهون استاسو ولا ادخلنکم او خامخاز بداخلکم تاسو جنات داس جنتونو تا تجری من تحتها الانهار چې وهیږي لاندې د هغینا نهرونا فمن کفر بعد ذلك پس چا چې انکار وکړو پس لدینا منکم د تاسونا فقد ضل په تحقیق سره او روکه کړل دو سواء السبيل لارا برابر لارا نیغه فبما نقضهم ميثاقهم پس په سبب د ماتولو د دوی وعده خپل لرا لعناهم من لعنت کړو په دوی باندې وجعلنا قلوبهم او جوړ کړل د دوی زلونه او جوړ کړل مونږه د دوی زلونه قاسیه سخت يحرفون الكلمه دوی تحریف کوي په کلام کې بدلی کوي دوی په کلام کې عم مواضعه د هغې د خپلو ځایونو ونسو او دوی هیره کړې ده حظا یو لویه برخه مما د هغې څه ذکروا به چې دوی ته نصیحت کولی شي په هغې سره ولا تزالو او تبه همیشه نه به ځایله کېږي ته یعنی تبه همیشه تطلعو چې خبردار یې على خائنة منهم پس خیانت د دوینا الا قليلا منهم مگر سوا د لګو خلقو د دوینا فاعف عنهم پس عفو وکړه دویتا معفي وکړه دویتا واصفح او مخت وګرځوا ان الله بشک الله تبارک وتعالى يحب المحسنين محبت کوي د نیکانو سره ومن الذين او بعض د هغه خلقنا قالوا چې وای ان نصارى مونږه نصارایو اخذنا ميثاقهم مونږه واغستلا کلک وعده د دوینا فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا پس هیر کړه دوی حظا یو لوی برخه مما د هغه سنا ذكروا به چې نصیحت ورکړي شي دوی ته په هغه سره فاغرينا بينهم نو پس واچول مونږ د دوی په مینس کې العداوه عداوت دشمنی والبغضاء او کینا الى يوم القيامه تر د ورځې تر قیامت پورې وسوف ينبئهم الله او زردا چې وبخي دوی ته الله تبارک وتعالى خبر به ورکی دوی ته الله تبارک وتعالى بما كانوا يصنعون په هغه څه چې دوی وکول یا اهل الكتاب اے اهل کتابو قد جاءکم فتحقیق سرا راغلی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږه یبین لکم چې بیانوي تاسو ته کثیرا ډیر مما د هغه سنا کنتم تخفونا چې پټول با تاسو من الكتاب د کتابنا ويعفو عن كثير او عفو کوي د ډیرو خبرو قد جاءکم فتحقیق سره راغلی د تاسو ته من الله د الله تبارک وتعالى د جانبنا نور وكتاب مبين او کتاب واضحه يهدي به الله هدایت کوي په دې سره الله تبارک وتعالى من اتبع رضوانه هغه چاته چې پیروي کوي د رضامندۍ د هغه سبول السلام لارې د سلامتۍ ويخرجهم
او روباسي دوی من الظلمات د تیارونا الى النور رڼا طرف ته باذنه په خپل حکم سره ويهديهم او لار خي دوی ته هدایت کوي دوی ته الى صراط مستقيم د سم لارې طرف ته لقد كفر الذين په تحقیق سره کافران شول هغه کسان قالو چې دوی ویل ان الله بشک الله تبارک وتعالى هو المسيح ابن مريم چې الله تعالی خدا مسیح زوی د مریم بی بی دی قل او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم فمن يملك فسوق مالک دی من الله د الله تبارک وتعالى نا د الله تبارک وتعالى په وړاندې شیئا د سسیز ان اراده کچری الله اوغواړي ان يهلك المسيح ابن مريم چې هلاک کړي عیسی علیه السلام مسیح چې زوی د مریم بی بی دی و امه او د مور ومن فی الارض جميعا او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول ولله ملک السماوات والارض او د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې ده وما بینهما او هغه څه چې د دې دواړو په منځ کې دي یخلق ما یشاء هغه پیدا کوي څه چې وغواړي والله على كل شيء قدير او الله تبارك وتعالى په هر سیز باندې قادر دی وقالت اليهود او وای يهود والنصارى او عیسایان نحن ابناء الله مونږ د الله زامن یو واحباؤه او د هغه محبوبین یو د هغه دوستان یو قل افرما محبوب صلی الله علیه وسلم فلما يعذبكم پس بیا ول عذاب در کوي تاسو ته بذنوبکم په سبب د گناهونو تاسو بل انتم بلکی تاسو بشر انسانان ممن خلق د هغه چانه چې هغه پیدا کړی دي یغفر بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء چې خوښي شي ويعذب او عذاب ور کوي من هغه چاته یشاء چې خوښي شي ولله او خاص د الله د پاره ده ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې وما بینهما او هغه څه چې د دې دواړو په منځ کې دي و الیه المصیر او د هغه طرف ته واپس کیدل دي یا اهل الكتاب اے اهل کتابو قد جاءکم په تحقیق سره راغله دي تاسو ته رسولنا زمونږ رسول یبین لکم بیانوي تاسو د پاره علا فترتن په فترت باندې په داسې وخت کې چې بندش وو من الرسل د پیغمبرانو یعنی داسې وخت کې چې پیغمبران راتلل سټیم د پاره موقوف وو ان تقولوا خو بیا تاسو ته رسول رالو ان تقولوا دا چې تاسو دا اونوای ما جاءنا من بشیر ندر اغلی مونږ څوک زیری ورکون کې ولا نذیر او نا يرون کې فقد جاءكم پس په تحقیق سره راغله دي تاسو ته بشیر زیر ورکون کې ونذیر او يرون کې والله على كل شيء قدير او الله تبارك وتعالى په هر سیز باندې قادر دی واذ قال موسى او هر کله چې ویل موسی عليه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم اذكروا نعمت الله اے زما قوم یاد کې نعمت د الله تبارک وتعالى علیکم پتاسو باندې اذ جعل فیکم دا چې پیدا کړل هر کله چې پیدا کړل پتاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم او ویګرزول تاسو ملوکن بادشاہان واتاکم او درې کړل تاسو ته ما هغه څه لم یؤت چې نیو ورکړي احدا من العالمین یو کستم د تمام عالمیننا یا قوم ایزما قوم ادخلوا الارض المقدسه التي داخل شي تاسو زمکتا المقدسه پاکتا التي هغا كتب الله چې لیکل د الله تبارک وتعالى لكم استاسو د پاره ولا ترتدوا او مرا ګرځي على ادبارکم پشاګانو خپل باندې فتنقلبوا نو پس شیب تاسو خاسرین تاوانیان قالو دوی اویل یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فیها بشکا پدې کې قوما جبارین قوم دې جابر و ان او بشک مونږه
لن ندخلها هرگز نه داخليږو دیتا حتا یخرجوا منها تر دې پوری چې اوزي دوی د دینا فإن يخرجوا منها پس کچری دوی اوزي د دینا فإنا داخلون پس بشک مونږ به داخلي دن کیو مونږ به ورته ور داخل شو. قال رجلان اول دو سړو من الذين د هغه خلقنا يخافون انعم الله چې دوی یریدل انعم الله انعام کړو الله تبارک وتعالى علیهما په دې دواړو باندې دوی ویل ادخلوا عليهم الباب چې تاسو داخل شئ په دوی باندې د دروازې نه فاذا دخلتموه پس هر کله چې تاسو داخل شئ په د باندې فانکم غالبون نو پس بشکا یی به تاسو غالب وعلى الله او په الله تبارک وتعالى باندې فتوکلوا توکل او کوي تاسو ان کنتم مؤمنین کچری یی تاسو مؤمنان. قالوا دوی اویل یا موسی اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام انا لن ندخلها بشک مون خو هرگز نه داخلي ګودیتا ابدا همیشه ما دامو فيها ترسو پوری چې وی دوی په هغه کې فذهب انت وربک پس تو او ستارب دلال شي فقاتلا نو پس دواړه جګړه وکړي ان ها هنا قاعدون بشک مونږ دلتا ناستیو. قال د اویل رب ازما رب انی لا املکو چې زه مالک نیما زه اختیار نلرم الا نفسي مگر د خپل ځان و اخي او د خپل رور ففرق بیننا پس جدائی راول زمون په مینس کې فیصله وکړه زمون په مینس کې و بین القوم الفاسقین او په مینس د قوم فاسقانو کې. قال او فرمایل الله او فرمایل فانها محرمه پس بشکا محرمه د غزمکه حرام کړی شوی دا علیهم په دوی باندې 40 سنتن سلويخ کالا یتیهون فی الارض دوی به سرګردان وی پس مکه کې فلا تأسا پس مغم جن کېږه ته علی القوم الفاسقین په قوم نافرمانه باندې یا ته منا امید کېږه یا ته افسوس مکوا په حال د قوم فاسقانو باندې. وطلع علیهم او اولو لپدی باندې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبأ ابن آدم نبأ قصه خبر ابن آدم د دوو زامنو د آدم علیه الصلاۃ والسلام بالحق په حق باندې اذ قربا هر کله چې دواړو قربانی وکړه قربانن په قربانې کولو سره یا اذ قربا قربانن هر کله چې د دواړو زامنو د آدم علیه السلام قربانی وکړه فتقبل نو پس قبول کړی شو من احدهما یو د دې دواړو نه ولم يتقبل او قبول نشوا من الاخر دبلنا. قال دؤل لاقتلنك خامخ زب قتل كم تعالى. قال دؤل انما خبر دادا بلندا يتقبل الله قبلوي الله تبارك وتعالى من المتقين د پرهیزګارانو نه. لئن بسطت الي کچریت راوګت کې ماتا يدك لاس خپل لتقتلني د دې د پاره چې تما قتل کې ما انا بباسطن زنیما چې در اوګت کما یا زنیما در اوګدون کې یدی الیکا خپل لاس دستا طرف ته لاقتلک چې د دې د پاره چې زتا قتل کم انی اخاف الله بشک ز یریګم د الله تبارک وتعالى نا رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. انی اریدو بشک ز غوالم ان تبوء باثمی چې ته یو سي زما ګنا و اثمک او خپل ګنا فتكون من اصحاب النار پس چې شیته د دوزخیانو نه وذلك جزاء الظالمین او دا بدله ده د ظالمانو. فطوعت له نفسه بیا تیار کو هغه د هغه نفس خپل نفس تیار کو قتل اخیه په وجلو د خپل رور فقتله نو پس وی وجلو هغه فاصبح من الخاسرین نو شو هغه د تاوانیانو نه. فبعث الله غرابا پس راولی گلو الله تبارک و تعالی یو کارغو
یبحث فی الارض چې کنده جوړوله په ځمکه کې لیریهو د پاره د دې چې اوخی دته کیف یواری چې سرنګي پټ کی دی سوءت اخیه لاش د رور خپل تابوت د رور خپل قال د اویل یا ویلتا هی افسوس دی مالرا اعجزت ان اكون ایا ز عجز شم چې شمزو مثل هذا الغراب په مثل د دې کارغو فواریا چې ز پټ کما سوءت اخی لاش درور خپل تابوت درور خپل فاصبح من النادمین پس شو د خپېمانه شونه من اجل ذلك په دې وجه باندې كتبنا مونږ اولیکل على بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې انه من قتل نفسا چې بشکا سوک قتل کی یو نفس بغیر نفس بغیر د عوض د بل نفسنا او فساد یا بیل فساد کولنا فی الارض پزمکه کی فکأنما قتل الناس جميعا پس گویا کې د اوجل ټول خلق ومن احیاها او چاچی یو نفس بچ کو فکأنما پس گویا کې احیا الناس جميعا جوندکل د ټول خلق ولقد او خامخا په تحقیق سره جاءتهم راغلیو دیتا رسولنا زمون پیغمبران بالبینات پخکارا نخو سره ثم ان كثيرا منهم بیا بشک ډیر د دوینا بعد ذلك پس لدینا فی الارض پزمکه کې لمسرفون لحدنا تجاوز کون کیو اسراف کون کیو انما خبر داده بلندا جزاء الذين بدلا د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې دوی جنگ کوي د الله او د الله رسول سره ويسعون او دوی کوشش کوي فی الارض پزمکه کې فسادا د فساد خورولو ان یقتلوا دا چې قتل کړي شي دوی او یصلبوا یا پانسی کړي شي دوی او تقطع ایدیهم یا کټ شي د دوی لاسونه وارجلهم او خپې د دوی من خلاف د مخالف طرفنا او ينفو یا اباسلی شدوی من الارض د زمکنا یعنی د ملکنا ذالک لهم داکار د دوی د پارا خزي ذلت رسوایدا فی الدنیا په دنیا کې ولهم اوشتدی د دوی د پارا فی الاخرته په اخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسلا من قبل مخکې د دینا ان تقدروا علیهم چې تاسو قابو بیا مومئ په دوی باندې فعلموا پس پوه شئ ان الله غفور الرحیم چې بشکا الله تبارک وتعالی بخون کې او مهربان دی بخون کې او رحم کون کې دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اتقوا الله او یریګه د الله تبارک وتعالی نا وابتغوا او الټوي الیه د طرف ته الوسیله وسیله وجاهدوا فی سبیله او جهاد کوي د پلار کې لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي لو ان لهم کچری بشک د دوی د پاره وی ما هغه سو فی الارض پزمکه کې جميعا طول ومثله معه او په مثل د دې نور هم معه د دوی سره ومثله او دمر نور هم معه د دوی سره وی ليفتدوا به چې دوی فدیه ورکی په دې سره من عذاب یوم القیامت د عذابنا په ورځ د قیامت ما تقبل منهم نقبول بنکړي شي د دوینا ولهم او اشتد د دوی د پاره عذاب الیم عذاب درناک یریدون غواړي بدوی ان یخرجوا من النار چې دوی اوزی د اورنا وما هم بخارجین منها او نبوی دوی وتن کی د دینا ولهم عذاب مقیم او د دوی د پاره بوی عذاب همیشه قائم پاتې کیدون کی والسارق او غل سړی والسارقه او غل خزا
فقطعوا کټکئ تاسو ایدیهما لاسونه د دې دواړو جزاء بما کسبا بطور سزا بما کسبا په هغه جرم په بدل کې چې دوی کړی دی نکالم من الله عبرت د الله تبارک وتعالى د جانبنا والله عزیز حکیم او الله تبارک وتعالى غالب دی او خاوند حکمت دی فمن تاب پس هغه څوک چې توبه وباسي من بعد ظلمه پس د ظلم خپلنا واصلح او خ عملو کی اصلاح وکي فإن الله پس بشکا الله تبارک وتعالى يتوب عليه توبه قبل ویددو ان الله غفور الرحیم بشکا الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کوون کې دی الم تعلم آیات نه پوهیږي ان الله له ملک السماوات والارض چې بشکا د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو او د زمکه دا يعذب من يشاء عذاب ور کوي هغه چاته چې خوښي شي ويغفر لمن يشاء او بخنه کوي هغه چاته چې خوښي شي والله على كل شيء قدير او الله تبارك وتعالى په هر سیز باندې قادر دی یا ایها الرسول اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا يحزنك الذين غمجن دې نکړی ته هغه خلق یسارعون چې دوی منډي وخی تیز کوشش کوي فل کفر په کفر کې من الذين د هغه خلقنا قالوا آمنا چې دوی وای مون ایمان راوړل دي بافواههم پخپل خلو ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه دی قبول کړي زړونه د دوی ومن الذين هادوا او د هغه خلقنا چې يهوديان دي سماعون للكذب دوی ډیر اوریدونکي دي دروغ لرا سماعون اوریدونکي ډیر اوریدونکي دي دوی لقوم آخرین د نورو قوم د خلکو د نورو خلکو لم یاتوک چې ندی راغلی دوی تا ته یحرفون الکلمه تحریف کوي دی په کلام کې بدلوي دوی کلام من بعد مواضعه پس د مواضع د دینا یقولون دوی وای ان اوتیتم هذا کچره درکړې شو تاسو ته دا حکم فخذوه نو هغه منئ وان لم تؤتوه او که در نکړې شو تاسو ته دا فاحذروا نزان اوساتئ ومن يرد الله او هغه څوک يرد الله چې اوغواړي الله تبارک وتعالى فتنته په فتنه کې غرزول د هغه فلن تملك له نو هرگز با مالک نشته له د پاره هرگز با نشي بچ کولې ته دلرا من الله د الله نا شيئا هم اولئک دغه خلق الذين هغه کسان دي لم يرد الله چې نغواړي الله تبارک وتعالى ان يطهر قلوبهم چې پاک کړي زړونه د دوی لهم فی الدنيا خزي شتدي د دوی د پاره په دنیا کې رسوایی ولهم او شتدي د دوی د پاره فی الاخرته په اخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی سماعون للكذب دوی ډیر اوریدونکي دي دروغ لرا اکالون للسحت ډیر خړونکي دي د حرامو فان جاءوك پس کچری دوی راشي تا تا فحكم بينهم نو فیصله وکا د دوی په مینس کې او اعرض عنهم یا مخواړه د دوینا وان تعرض عنهم او کچری ته مخواړه د دوینا فلن يضروك نو هیڅ کله به دوی ضرر اونرسي تا تا شيئا د سسیز وان حكمت او کچری ته فیصله کوي فحكم بينهم بالقسط نو فیصله وکړه د دوی په مینس کې په انصاف سره ان الله بشکا الله تبارک وتعالى يحب المقسطين محبت کوي د انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك او سرنګ به دوی فیصله کوي پتا باندې یعنی سرنګ به دوی منصف جوړ کی دستانه وعندهم التوراة او د دوی سره تورات ته فيها حكم الله چې په هغه کې حکم د الله موجود دی ثم يتولون بیا دوی مخ اړوي من بعد ذلك پس لدینا وما اولئك بالمؤمنين او ندي داخلك مؤمنان ان انزلنا التوراة بشک مونږه نازل کړو تورات فيها هدن پدې کې هدایت
ونور او رڼاوا يحكم بها النبيون فیصله بکول په دې سره پیغمبرانو الذين هغه پیغمبران هغه بندگان اسلمو چې دوی فرما بردارو للذین د هغه خلکو د پاره هادو چې يهوديانو والربانيون او د دوی بزرگانو یعنی الله والا خلکو والاحبار او عالمان هم بما پدې وجه استحفظوا من کتاب الله چې دوی محافظین مقرر شویو د الله د کتاب وکانو علیه شهداء او دوی په هغه باندې گواهان فلا تخشوا الناس پس مې یریږي تاسو د خلکونه وخشوني او یریږي زمانہ ولا تشتروا بآیاتی او ماخلی تاسو زما په آیتونو باندې ثمنا قلیلا عوض لگ قیمت لگ ومن لم يحكم او څوک چې فیصله اونکړي بما انزل الله په هغه څه چې نازل کړي دی الله تبارک وتعالى فاولئک هم الكافرون پس دغه خلق هم دوی کافران دي وكتبنا عليهم او لیکلیو مونږ په دوی یعنی فرض کړیو مونږ په دوی باندې فيها پدې کې یعنی په دې تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس په بدله د نفس کې والعين بالعين او سترګه په بدله د سترګه کې والانف بالانف او پوزه په بدل د پوزه کې والاذن بالاذن او غوږ په بدل د غوږ کې والسن بالسن او غاخ په بدل د غاخ کې والجروح قصاص او زخمونه په برابر زخم دي والجروح قصاص او زخمونه په قصاص دي فمن تصدق به پس څوک چې معافي وکړي په دغه زخم سره فهو کفاره له نو هغه به کفاره وي د هغه ومن لم يحكم او څوک چې فیصله اونکړي بما په هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله تبارک وتعالى فاولئک هم الظالمون پس دغه خلق هم دوی ظالمان دي وقفینا او پر لپسې ولېګل مونږه علی آثارهم په پل د دوی باندې په نقش د دوی باندې بعیسی ابن مریم عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې زوی د مریم بیبي دی مصدقا تصدیق کوونکې دی لما بین یدیه د هغه څه چې د دین روان دیو من التورات د توراتنا واتیناه الانجیل او ورکړو مونږ ته انجیل فيه هدن چې پدې کې هدایت او نور او رڼاوا ومصدقا لما او تصدیق کوونکې د هغه څه بین یدیه چې روان دی لدینو من التورات د توراتنا وهدن او هدایت وموعظه او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو وليحكم اهل الانجیل او پکار د چې فیصلو کی اهل انجیل بما انزل الله فيه په هغه څه چې نازل کړي دی الله تبارک وتعالى په دې کې ومن لم يحكم او څوک چې فیصله اونکړي بما انزل الله په هغه څه چې نازل کړي دی الله تبارک وتعالى فاولئک هم الفاسقون پس دغه خلق هم دوی فاسقان دي وانزلنا الیک الكتاب او نازل کړي دی مونږ ته کتاب بالحق په حق باندې مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکې د هغه څه چې د دین روان دیو من الكتاب د کتابنا ومهیمنا او محافظ دی علیه په هغه باندې فحکم پس حکم وکړه بینهم د دوی په منځ کې بما انزل الله په هغه څه چې نازل کړي دی الله تبارک وتعالى یا فحکم بینهم ته فیصله وکړه د دوی په منځ کې بما انزل الله په هغه څه چې نازل کړي دی الله تبارک وتعالى ولا تتبع اهواءهم او تتابعداري مکوا د خواهشاتو د دوی عما جاءک د هغه څه نه چې راغلي دي تا ته من الحق د حقنا لكل د پار د هر یوې ډلې جعلنا مقرر کړی دی مونږه منکم د تاسو نه شرعتا یو شریعت ومنهاج او یو لار یو طریقه ولو شاء الله او کچره غختلی الله تبارک وتعالى لجعلكم نخامخا غرزولی به تاسو امه واحده یو امت ولكن ليبلوكم لیکن چې ازمیخ او کیستاسو فيما آتاکم په هغه سکه چې درکړي دي تاسو ته فاستبقوا الخيرات پس لوندوالی کوي د یو بلنا پنیکو کې الى الله مرجعكم
الی الله مرجعکم د الله تبارک وتعالى طرف ته واپس کیدل دي تاسو جميعا د ټولو فینبئکم پس خبر بدر کی تاسو ته بما په هغه څه باندې کنتم فيه تختلفون چې وای تاسو په هغه کې اختلاف کوونکی وان احکم بینهم او دا چې فیصله وکړه د دوی په مینس کې بما انزل الله په هغه څه چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالى ولا تتبع اهواءهم او ته تابعداري مکوا د خواهشاتو د دوی واحذرهم او په حفاظت کې اوسېګه د دوی نه محتاط اوسل دوی نه ان یفتنوکا چې دوی دیتا په فتنه کې وانه چي عن بعد ما انزل الله الیک عن بعد ما د بعض هغه احکاماتو انزل الله الیک چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالى تا فان تولوا پس کچری دوی مخواړوي فعلم نو پس پوهشه انما خبر داده بلنه یرید الله غواړي الله تبارک وتعالى ان یصيبهم چې سزا ورکړي دوی ته ببعض ذنوبهم په سبب د بعضی ګناهونو د دوی وان كثيرا من الناس او بشک ډیر د خلکونه لفاسقون خامخا نافرمان دي افحكم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت یبغون دوی لټوي دوی غواړي ومن احسن من الله او سوق خیسته د الله تبارک وتعالى نه حکما په فیصله کولو کې لقوم یوقنون د هغه قوم د پاره چې دوی یقین لري یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى من سيتاسو يهود او نصارى اولیاء دوستان بعضهم بعض د دوینا اولیاء او بعضن دوستان دي د بعض نورو ومن يتولهم منكم او څوک چې دوستان نسی د تاسو نه دوی لرا فانه منهم پس بشک هغه هم د دوی نه دي ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته فطر الذين پس تبغوري هغه خلق فی قلوبهم مرض چې د دوی په زلونو کې بیماری ده یسارعون فیهم دوی منډي وخی کوشش کوي په تیزه سره یعنی منډي وخی فیهم د دوی طرف ته په دوی کې یعنی د دوی طرف ته یقولون دوی وای نخشا یریګو مونږه ان تصيبنا دائره چې وبرسیږي مونږه ته س مصیبت فعس الله پس نزدې دا الله تبارک وتعالى ان یاتی بالفتح چراب ولی فتح او امر من عنده یا بل سکار بل حکم د خپل جانبنا فیصبحوا پس شبدوی علامه اثروا په هغه سو چې دوی پټ ساتي فی انفسهم په خپل ځلونو کې نادمین شرمنده ويقول الذين امنوا او واي هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي هؤلاء الذين آیات هغه خلق دي اقسموا بالله چې دوی به قسمونه خورل په الله تبارک وتعالى سره جهد ايمانهم سخ قسمونه په تاکید سره قسمونه د دوی انهم لمعکم چې بشک دوی د تاسو سره دي انهم بشک دوی لمعکم خامخا د تاسو سره دي حبطت اعمالهم برباد شل عملونه د دوی فاصبحوا خاسرین پس شدي تاوانیان یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو من يرتد منكم سوک چې ووري د تاسو نه عن دینه د خپل دین نه فسوف ياتي الله پس زرد شراب ولي الله تبارک وتعالى بقوم يوبل قوم يحبهم چې دوی با خوخوي چې يحبهم چې خوخوي به هغه دوی او يحبونه او دوی به خوخوي هغه اذلة على المؤمنين نرم بوي د پاره د مؤمنانو نرم بوي په مؤمنانو باندې عزت سخت بوي على الكافرين په کافرانو باندې یجاهدون دوی به جهاد کوي فی سبیل الله په لار د الله تبارک وتعالى کې ولا يخافون او دوی به نه یریږي
لومۃ لائم د ملامتیا د ملامت کوونکینا ذالک فضل الله دا فضل د الله تبارک وتعالى دی یؤتیه من یشاء ورکوی دی لرا هغه چاته چې خوښی شي والله واسع علیم او الله تبارک وتعالى خاوند فراخی او علم ولدی انما وليكم الله بشکا خبرداد بلندا ولید استاسو دوست استاسو الله دی ورسوله او د هغه رسول دی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي الذين يقيمون الصلاة هغه کسان چې دوی قائموي مانځلره ويؤتون الزکات او ورکوي زکات وهم راکعون او دوی سرونه ټیټون کړي دوی رکوع کوون کړي ومن يتول الله ورسوله او څوک چې دوستی کوي د الله سره او د هغه رسول سره والذین آمنوا او د هغه کسانو سره چې ایمان قبول کړي دي فإن حزب الله پس بشک ډله د الله هم الغالبون هم دوی غالب دي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا تاسمنی سی الذین هغه کسان اتخذوا دینکم چې دوی نیولې دي تاسو دین هزوا ولعبا ټوکی او لوبه من الذين د هغه خلقنا اوتوا الكتاب من قبلكم چې ورکړی شو دي ته کتاب مخکې تاسو نه والکفار او منی سه کافران هم اولیاء دوستان واتقوا الله او یریګه د الله تبارک وتعالى نه ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان واذا نادیتم او هر کلا چې تاسو را بلې الی الصلاه د مونږ طرف ته اتخذوها نؤني ودي هغیلرا هزوا ولعبا ټوکی او لوبه ذلك بانهم دا زکه چې بشک دوی قوم لا يعقلون دا سي قوم دي چې دوی نه پوهیږي قل او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے اهل کتابو هل تنقمون منا آیا تاسو انتقام اخلی زمونږ نه الا ان آمنا مگر دا چې مونږ ایمان راوړې دي بالله په الله تبارک وتعالى باندې وما انزل الینا او په هغه څه چې نازل کړي شوی دي مونږ ته وما انزل من قبل او په هغه څه چې نازل شوی دي مخکې لدینا وان اکثرکم او بشکا اکثر پتاسو کې فاسقون نافرمان دي قل او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم هل انبئکم آیا ز خبر درکم تاسو ته آیا ز اوخم تاسو ته بشر من ذالک ډیر بد سیز لدینا مثوبتن د بدی په لحاظ سره عند الله د الله په نس باندې من هغه څوک لعنه الله چې لعنت کړی دی الله تبارک وتعالى په د باندې وغضب علیه او غضب یې کړی دی په د باندې وجعل منهم او جوړ کړی دی د دوینا القردة شادوغان والخنازير او خنزيران وعبد الطاغوت او چې بندگی وکړه او چا چې بندگی وکړه د شیطان اولئک دغه خلق شر مکانا ډیر بد دی لجهت د مکان نه یا ډیره په بد درجه کې دي واضل او ډیر گمراه دي عن سواء السبيل د لارې برابرنا واذا جاءوكم او هر کلا چې دوی راشي تاسو ته قالوا آمنا نوای دوی چې مونږ ایمان راوړل دي وقد دخلوا بالكفر حالانکه دی د په تحقیق سره داخل شي دي په حالت د کفر سره وهم قد خرجوا به او هم اوزي او هم په تحقیق سره اوزي دوی په د کفر سره والله اعلم او الله تبارک وتعالى خپو هدي بما كانوا يكتمون په هغه څه چې دوی پټوي بما كانوا يكتمون په هغه څه چې دوی با پټول وترى كثيرا منهم او تبؤني ډیر د دوینا يسارعون في الاثم چې دوی با منډه بوهي په تیزی بکی في الاثم په ګناه کې والعدوان او په زیاتۍ کې په ظلم کې واكلهم السحت او په حرام خړلو کې لبئس ما كانوا يعملون خامخادیر بد دی هغه سوچ دوی کوي لولا ينهاهم الربانيون ولنمن کوي دوی لرا ربانيون درویشان د دوی الله والا والاحبار او عالمان
عن قولهم الاثم د قول د دوینا الاثم د ګناه واکلهم السحت او د خوراک د دوی د حرامو لبئس ما كانوا يصنعون خامخا ډیر بد دی هغه څه چې دوی کوي. وقالت اليهود او وای يهوديان يد الله مغلوله لاس د الله تبارک وتعالى تړلې شوی دی غلت ايديهم او د تړلې شي لاسونه د دوی ولعنوا او لعنت شو په دوی باندې بما قالوا په سبب د هغه څه چې دوی ویل. یا غلت ايديهم تړلې شوی دي لاسونه د دوی ولعنوا او لعنت کړي شوی دی په دوی باندې بما قالوا په سبب د وینا د دوی په سبب د هغه څه چې دوی به ویل. بل یداه مبسوطتان بلکې دواړه لاسونه د دواړه دست قدرت د الله تبارک وتعالى مبسوطتان فراخ دي یا مبسوطتان پرانستی دي. ينفقوا كيف يشاء هغه خرج کوي سرنګ چې اوغواړي وليزيدن او خامخا زیاتوي كثيرا منهم ډیر لدوینا ما انزل الیک هغه څه چې نازل شوی دی تا ته من ربک د استاد رب د جانبنا طغیانا په نافرمانی کې په سرکشی کې وکفرا او په کفر کې والقینا او واچول مونږه بینهم د دوی په مینس کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض کینا الى یوم القیامه تر د ورځې تر قیامت پوری. کلما اوقدوا نارا هر کله چې دوی بلکی اور للحرب د پاره د جنگ اطفأها الله نو مړبکی اغیلرا الله تبارک وتعالى ويسعون او دوی کوشش کوي فی الارض پزمکه کې فسادا د فساد والله او الله تبارک وتعالى لا يحب المفسدين محبت نکي د فساد نخوخي فساد کوونکی محبت نکي د فساد کوونکو سره. ولو ان او کاش کچره بشکا اهل الكتاب کچرتا اهل کتابو امنو ایمان قبول کړي وي واتقوا او پرهیزګاری کړي وي لکفرنا عنهم سیئاتهم خامخا لری کړي به مونږ د دوی نه ګناهونه د دوی ولا ادخلناهم او خامخا داخل کړي به مونږ دوی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې په جنت د نعمت کې. ولو انهم او کچری بشک دوی اقاموا التوراة قائم یساتلې وی تورات والانجیل او انجیل وما انزل الیهم من ربهم او هغه څه چې نازل کړي شوی دوی ته د جانبه د رب خپلنا لاکلوا من فوقهم نو خامخا خړل بدوی من فوقهم د خپل پاسه طرفنا ومن تحت ارجلهم او د لاندې د خپو د طرفنا منهم زنه د دوینا بعض د دوینا امه یوډل دا مقتصده درمیانا رو وکثیر منهم او ډیر د دوینا ساء ما يعملون بدی هغه څه چې دوی کوي. یا ایها الرسول اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلغ ورسوا ما انزل الیک سچ نازل کړي شوی دی تا ته من ربک د خپل رب د جانبنا وان لم تفعل او کتا اونک داکار فما بلغت رسالته نو پستا بنوی رسولې پیغام د هغه والله يعصمك او الله بساتی تا من الناس د خلقنا والله يعصمك الله بچکوي تا من الناس د خلقنا ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يهدي القوم الكافرين هدایت نکي قوم کافرانو ته. قل او فرمایا اے محبوب صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لستم على شيء نه تاسو د دین په سیس باندې حتا تقیموا التوراة تر دې پورې چې تاسو قائم کړئ تورات والانجیل او انجیل وما انزل الیکم من ربکم او هغه څه چې نازل کړي شوی دي تاسو ته د خپل رب د جانبنا وليزيدن او خامخا زیاتوي كثيرا منهم ډیر د دوینا ما هغه څه انزل الیک چې نازل کړي شوی دي تا ته من ربک د استاد رب د طرفنا طغیانا نافرمانی سرکشی و کفرا او کفر. فلا تأسا
پس افسوس مکوته علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي والذین او هغه کسان هادو چې يهوديان دي والصابئون او صابئين والنصارى او عیسایان من آمن بالله سوک چې ایمان اولري ایمان وروړي په الله تبارک وتعالى باندې واليوم الاخر او پورز د اخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکینیک فلا خوف عليهم پس نبوي سيرا په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوي غمجن وي لقد خامخ په تحقیق سره اخذنا اغست د مونږه میثاق بني اسرائيل کلک وعده د بنی اسرائیلنا وارسلنا الیهم او مونږه لګلیو دوی ته رسلا پیغمبران کلما جاءهم هر کله چې رابغ دوی ته رسول پیغمبر بما په هغه احکاماتو لا تهوا انفسهم چې نبخ خولو نفسونو د دوی فریقا کذبوا نو یو ډله دوی دروغجن کړه دروغجن او غنله وفريقا يقتلون او يودلا دوی اوجلا وحسبوا او دوی دا ګمانو کو الله تكون فتنه چې نبوي س فتنه نبوي س خرابي فعموا بيالاندشو وصموا او کانشو ثم تاب الله عليهم بیا توبه قبول کړه الله تبارک وتعالى د دوی ثم عموا وصموا بیا دی وړاندې شو او کانه شو کثیر منهم ډیر د دوینا والله بصیر بما يعملون او الله تبارک وتعالى لدون کې دی په هغه څه چې دوی کوي لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين خامخ په تحقیق سره کافر شوی دي هغه کسان قالوا چې ویل دوی ان الله هو المسيح ابن مريم چې بشکا الله تبارک وتعالى دا الله خو عیسی ابن مریم دی وقال المسيح حال دا دی چې ویل به مسیح عیسی علیه الصلاۃ والسلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا الله عبادت کوي تاسو د الله تبارک وتعالى داسې الله ربي وربکم چې زما هم رب دی او تاسو هم رب دی انه بشکا شان داده من یشرک بالله سوک چې شرک کوي د الله تبارک وتعالى سره فقد حرم الله عليه الجنه پس بشک حرام کړی دی الله تبارک وتعالى په د باندې جنت ومأواه النار او ټکانه د اور دی وما للظالمین من انصار او نشته د ظالمانو د پاره سوک مددگار لقد كفر الذين قالوا خامخ په تحقیق سره کفر کړي دي هغه کسانو چې ویل بدوی ان الله ثالث ثلاثه چې بشک الله تبارک وتعالى دریم دی په دریو کې وما من اله او نشته دی لایق د عبادت الا اله واحد مگر معبود یو وان لم ينتهوا او کچری دوی من نشول عما يقولون د هغه سنا چې دوی وایي ليمسن الذين كفروا نو خامخا وبرسيږي هغه کسانو ته چې کافران دي منهم د دوینا عذاب الیم عذاب دردناک افلا يتوبون پس آیا دوی توبه نه وباسي الى الله الله تبارک وتعالى تا ويستغفرونه او بخنا نغواړي د هغنا والله غفور الرحیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کوون کې دی مل مسیح ابن مریم ندی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زوی د مریم بی بی الا رسول مگر پیغمبر دی قد خلت په تحقیق سره تیر شوی دی من قبله مخکد دنا الرسل پیغمبران و امه صدیقه او د مور تصدیق کوون کې دا کانا یاکلان الطعام دی دوالو بخولو طعام انظر وګورا کیف نبین لهم الآیات سرنګ مون بیانو د دې د پارا نخې ثم منظر بیا وګورا ان یفکون چې سرنګ دوی اړولې روان دي چې کم خو دوی اپوټه روان دي قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه ما د هغه څه
لا یملکو لکم چې نه د مالک ستاسو د پاره ضرا نه د نقصان ولا نفعا او نه د نفع والله هو السميع العليم او الله تبارک وتعالى هغه اوریدونکي او علم لرونکي دی. قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لا تغلو فی دینکم تاسو غلو مکوي تاسو ناحق زیاته مکوي تاسو بیجا مبالغه مکوي فی دینکم په خپل دین کې غیر الحق پنا حق باندې غیر الحق سوا د حقنا ولا تتبعوا اهواء قوم او تاسو پیروي مکوي د خواهشاتو د قوم قد ضلوا چې گمراه شول دي قد ضلوا چې په تحقیق سره گمراه شوي دي من قبل وړاندې د دینا واضلوا كثيرا او گمراه کړل دوی ډیر خلق وضلوا او گمراه شو عن سواء السبيل د لارې برابرنا. لعن الذين كفروا لعنت کړي شوی دی په هغه کسانو کفرو چې کافران دي من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا على لسان داوود فجبا د داوود علیه السلام و عیسی ابن مریم او په عیسی ابن مریم فجبا د عیسی علیه السلام چې زوی د مریم بیبي دی ذالک بما عصوا دا په دی وجه چې نافرمانه شول دي وکانو یعتدون او ودی د حدنا تیریدون کی کانو لا یتناهون ودوی چې نمنه کېدل عن منکرن د منکرنا د خراب کار نه فعلوه چې دوی بکولو لبئس ما كانوا يفعلون ډیر بدو هغه چې دوی بکم کار کولو. ترى كثيرا منهم تبغور ډیر د دوینا يتولون الذين كفروا چې دوی به دوستی ساتي د هغه کسانو سره چې کافران دي لبئس یقینا ډیر بد دی ما هغه سو قدمت لهم انفسهم چړوان دی اولېګلو د ځان د پاره انفسهم نفسونو د دوی ان سخط الله علیهم دا چې ناراضه شو الله تبارک وتعالى په دوی باندې وفي العذاب او په عذاب کې هم خالدون دوی به همیشه وي. ولو كانوا يؤمنون بالله او کچری دوی ایمان راوړې وي په الله تبارک وتعالى باندې والنبي او په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې وما انزل الیه او په هغه څه چې نازل کړي شوی دی دته متخذوهم اولیاء نبونی ولی دوی لرا د کافرانو لرا اولیاء دوستان ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن ډیر د دوینا فاسقان دي. لتجدن خامخا بیا به مومتو اشد الناس ډیر سخت د خلقنا عداوتن په دشمنی کې للذین آمنوا د پاره د هغه کسانو چې مؤمنان دي اليهود يهوديان به ورلبت بیا مومه والذین اشرکوا او هغه کسان چې مشرکان دي ولتجدن اقربهم او خامخاطب بیا مومه د ټولو نږدې د دوینا مودتن په محبت کې للذین آمنوا د هغه کسانو سره چې ایمان قبول کړي دي الذین هغه کسان قالوا انا نصارى چې دی وایي چې بشک مونږه نصارایو ذالک بان منهم دا په دی وجه چې بشک بعضی د دوینا قسیسین عالمان دي ورهبان او درویشان دي وانهم لا یستكبرون او بشک دوی طلب د لوی نه کوي دی ځان غټ نه غني وانهم لا يستكبرون او دوی غرور او تکبر نه کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.